دغه درس موږ د کمپیوټر تاریخ یا ارتقا په حواله باندې ترتیب کړی دی. په دې درس کې به موږ په دې باندې خبرې کوو چې انساني تهذیب ته د جنترۍ ضرورت ولې پیښ شو، او بیا دغه شان اولنی د شمار ماشین چې هغوی ته اباکس ویل کیږي کله ترتیب کړلی شو او د دنیا په کمو سیمو کې په استعمال کې و. او هغې نه علاوه محمد ابن موسی الخوارزمي د اوسني کمپیوټر کې څومره برخه ده او هغوی څومره کار کړی چې هغوی په بنیاد باندې د اوسني کمپیوټر ممکن جوړ شو. او په دې ترتیب باندې د 14مې او 15مې پیړۍ نمتو حسابګرو د اوسني کمپیوټر په بڼښت کې ښودو کې څومره برخه ده. په دې ټولو باندې موږ تفصیل سره خبرې د شمار یا کاونټینګ په ارتقا باندې خبرې کول، خو د حساب په ارتقا باندې خبرې کول دي. تر اوسه پورې معلوم حساب لیک د بابلونین او ایجپشن حسابګرو دی چې هغوی هغه کار په 1800 او 2000 قبل المسیح کې ترسره کړی و. او د اوسنۍ شمار نظام بڼښت په 4مې پیړۍ کې د هندي ساینسپوهانو یا حسابګرو کېښود او عرب ساینسپوهانو پرمخ بوتلو. او دغه شانتې اروپایي ساینسپوهانو یا حسابګرو په هغې باندې وړاندې کار وکړو او د اوسني سیستم ته یا اوسني شمار نظام ته راووستو. که موږ پخواني انساني تهذیب باندې نظر واچو نو موږ ته ښکاري چې د انسان د معاش یوازینۍ ذریعه زمیندري یا کرونده وه. دغه کرونده به په کال کې په خپل ټاکل شوي وخت باندې ترسره کېده. په دې انداز مذهب هم خپل وجود په پخواني تهذیب کې ساتلی و او بېلابېل مذهبي رسمونه به په خپل ټاکل شوي وخت کې ترسره کېدو. خوشحالۍ یا جشنونه هم د پخواني تهذیب یوه حصه ګرځېده چې هغه به هم په خپل ټاکل شوي وختونو باندې ترسره کېدې. دغو ټولو څیزونو په خپل مقرر وخت باندې ترسره کېدو دپاره د یوې جنترۍ ضرورت پېښ شو. دغه شان که موږ سومریانو تهذیب ته وګورو چې هغه د عراق په سیمه تېر شوی دی، موږ ته سومریانو جنترۍ ښکاري چې هغې کې 12 میاشتې شتون لري او هره میاشت د 29 یا 30 ورځو وي. او د دې جنترۍ د ورځو شمار د سپوږمۍ په حواله باندې دی. دغه شان میان جنترۍ د میان سیویلایزیشن نښه ده چې د ګویټیمالا په سیمه باندې تېر شوی دی او په دې کې مسلسل 2 کاله شتون لري. یو کال د 280 او دویم کال ورپسې د 365 ورځو باندې مشتمل وي. یوناني تهذیب یا ایتینین سیویلایزیشن هم خپله جنترۍ لري چې هغه زیاتر د سومریانو جنترۍ سره مشابهه لري. رومن جنترۍ د رومن تهذیب نښه ده چې هغوی آغاز د روم بڼښت د کېښودلو ورځو نه کېږي، یعنې 953 قبل المسیح نه د دې جنترۍ آغاز کېږي او د روم امپایر په بېلابېلو سیمو کې رایجه وه. انساني تهذیب په ارتقا سره د اقتصاد او تجارت په برخو کې هم ډېره پرمختیا وشوه. نو انسان محسوسه کړه چې ګران حساب کتاب دپاره یو داسې ماشین ترتیب کړي چې هغوی ډېر په اسانۍ سره دغه حساب کتاب سرته ورسوي. نو په دې هلو ځلو کې اباکس په نامې باندې یو ماشین ترتیب کړلی شو. د دې ماشین د جوړېدو ځای او نیټه خو نه ده معلومه، خو په 1846 کې په سلمي جزیره کې موندل شوی یو اباکس نه پته لګي چې دغه اباکس 300 قبل المسیح کې د بابلونین تهذیب د لاندې و. اباکس په بېلابېلو تهذیبونو کې په بېلابېلو نومو باندې یادېږي. په چاینا کې ورته سوانپان او په جاپان کې ورته سوربان ویلی شي او دغه شانتې په روسایي سیویلایزیشن کې ورته شوتې ویل کېږي. په دې سلایډ کې موږ په دې باندې خبره کوو چې پښتونخوا سیمې خلکو د اوسني کمپیوټر په جوړولو کې څومره برخه ده. پنیني چې د سوابۍ اوسېدونکي وو، هغوی د سنسکرت ژبې اولنی ګرامر جوړ کړل. د هغوی ګرامر په اساس باندې د نړۍ د نورو ژبو د ګرامر جوړولو ته زمینه هواره شوه. دغه شانتې اوسنی کمپیوټر کمپیوټیشن او پنیني ګرامر په تړون په حوالې باندې
څېړنې د دنیا په بېلابېلو پوهنتونونو کې روانې دي او په 2011 کال کې د هند نه په دې حواله باندې یو مقاله یا یو ریسرچ پیپر پبلش کړلی شو. بخشلي مینوسکرپټ چې د مردان د یو کلي بخشلي په مناسبت سره مشهور دی، هغوی په بخشلي کلي کې په 1881 کې وموندل شو. ویل کېږي چې دغه مینوسکرپټ 2مې پېړۍ قبل از مسیح نه تر 4مې پېړۍ په منځ کې لیکلی شوی دی. په دې مینوسکرپټ کې په لاندنیو نقطو باندې په تفصیل سره خبرې شوې دي، یعنی سیمولټینیس ایکویشنز څه ته ویل کېږي، کوډریټک ایکویشنز، فرکشن، سکویر روټ، اریتمیټک او جیومیټریک پروګرشن څه ته ویلی شي، او رول اف 3 یا چې په یورپ کې په ګولډن رول باندې مشهور شو. دغه ټول کار عرب ساینسپوهانو یا حسابګرو ولوست او د هغوی په واسطه سره یورپا ته منتقل کړلی شو. محمد ابن موسی الخوارزمي د منځنۍ اسیا اوسیدونکی یو نامتو ساینسپوه و. د خپلې زده کړې او څېړنې په هاوس آف ویسډم یا پوهانو په کور کې په بغداد کې ترسره کړې. د دنیا ته د یو حسابګر یا حساب پوه په نامه باندې ورمعلوم دی. په حساب کې دی د یوې نوې برخې اجرا وکړه چې هغه د الجبرې په نامه باندې یادیږي، او په دې حواله باندې الخوارزمي یو نوی کتاب تخلیق کړو چې هغه یې نامه الجبر والمقابله ده. د الجبرې نه علاوه یو بل مهم کار الګوریدم ترتیب کول. اوس الګوریدم په خپله باندې څه شی دی او څه ته وایي؟ موږ الګوریدم داسې یادولی شو چې یو مسلې د حل کولو لپاره یو خاص او ښه نه ښه ترتیب جوړول. الګوریدم ټکي په خپله باندې د الخوارزمي نامې نه راوتلی دی یا ډیرایوډ شوی دی. اوس سافټویر او الګوریدم په منځ کې څه تړون دی؟ سافټویر په عمومي توګه باندې د یوې خاص مقصد دپاره استعمالیږي او یو سافټویر په بېلابېلو الګوریدم باندې مشتمل وي. نو چونکې الګوریدم اساس کېښودونکی الخوارزمي دی، نو په دې اساس موږ ویلی شو چې سافټویر بڼست یا بنیاد کېښودونکی هم الخوارزمي دی. د اوسني کمپیوټر په بڼست کېښودونکو کې یو نامتو ساینسپوه یا حسابګر ګوډفراید ویلیم لیبنیز هم یادیږي. هغوی بنیادي کار د حساب په یوې څانګې کالکولس کې وکړ او د هغوی په اساس باندې محاسب یا کلکولیټر ترتیب کړ، او دغه شانتې پنویل محاسب هم د هغوی ایجاد دی. ورسره دویم مشهور کس بلایس پاسکل دی چې هغوی هم یو فرانسي حسابپوه و. هغوی کار هم اولنی محاسب یا کلکولیټر جوړول او ورسره پاسکلاین محاسب هم ترتیب کول و. په دې انداز چارلس بابیج چې د اوسني کمپیوټر پلار په نامه هم یادیږي، یو مشهور یا یو نامتو حسابپوه، فلاسفر او میکانیکل انجینیر و. هغوی بنیادي کار یو میکانیک کمپیوټر ترتیب کول و یا یو داسې تفریقي انجن جوړول چې هغوی په اساس باندې کمپلیکس کلکولیشن یا ګران حساب کتاب په اسانۍ سره سرته ورسیږي. دغه عکس د چارلس بابیج انجن دی. دغه انجن په 1822 کې سرته ورسېدو. دغه انجن سرته رسول د برطانوي حکومت لپاره یوه لویه کامیابي یا یوه لویه لاسته راوړنه وه. دغه انجن د نیویګیشن ټیبل د کلکولیټ کولو لپاره استعمالېدو. د دغه انجن په تناظر کې یو بل انجن فکر پیښ کړلی شو چې هغې ته انالیټیکل انجن وایي، او هغه انجن د چارلس بابیج په ژوند کې سرته نه ورسېد، خو 20مې پېړۍ په آخر کې سرته ورسېدو. ایډا لولیس د نړۍ په تاریخ کې اولنۍ حسابګره یا حسابپوهه ده. هغوی د چارلس بابیج سره په تفریقي انجن باندې په یو ځای باندې کار وکړ، او د هغوی بنیادي کار د چارلس بابیج ټولې څېړنې په یو ځای باندې راجمع کول او د هغوی په تناظر کې یوې نوې میکاني الګوریدم ترتیب کول و چې هغه الګوریدم د انالیټیکل انجن لپاره قابل استعمال وي.